بحث موضوع مو نن ډیره مهمه ده د شکرې یا ډایبیټس ناروغي. د شکرې یا ډایبیټس ناروغي چې ډیر خلک پرې اخته دي خو خلک نه پوهیږي. نن به زه تاسو ته د شکرې هغه نښې ووایم چې هیڅکله باید خلک له پامه ونه غورځوي. په لومړي سر کې به زه خپل ځان درته معرفي کوم. زما نوم ډاکټر قدرت الله شیرزاد دی او دا زما د طبي ویډیوګانو چینل دی چې زه در سره پکې طبي ویډیوګانې شریکوم. رابسو نن د بحث موضوع ته د شکرې. لومړی سر کې به د شکرې ناروغۍ تعریف درته وکړم چې د شکرې ناروغۍ څه ډول رامنځته کیږي. شکر یو داسې مرض دی چې په بدن کې د وینې کان زیاتېږي. کله چې په بدن کې زموږ ستاسو د وینې کان زیات شي نو بیا د شکرې ناروغي رامنځته کیږي. دا ځکه زیاتېږي چې بدن انسولین سم نه جوړوي. انسولین یو ډول ماده ده په بدن کې چې هغه د قند اندازه کنټرولوي. کله چې بدن انسولین سم نه جوړوي یا سم نه کاروي، که دا کنټرول نشي نو ډیر خطرناک کیدای شي. اوس راځو هغه مهم لاملونه چې موږ تاسو څنګه کولی شو وپیږو چې موږ تاسو د شکرې په ناروغۍ اخته یو. لومړي سر کې زیاته تنده کول. که تاسو تل تنده احساسوي نو دا هم د شکرې نښه کیدای شي. په دوهم قدم کې زیات ادرار، په شپه او ورځ کې تشناب ته تلل، دا هم د شکرې یوه نښه کیدای شي. په دریم قدم کې زیاته لوږه احساسول. که موږ تاسو زیاته لوږه احساسوو دا هم د شکرې یوه مهمه نښه ده. همدارنګه ستړیا په بدن کې بدن مو تل ستړی وي. څلورمه نښه دا ده چې بدن مو تل ستړی وي. او په پنځم کې وزن کمیدل. هغه وخت که تاسې موږ ستاسو غذایي رژیم سم وي او بیا هم موږ تاسو وزن له لاسه ورکوو نو دا هم د شکرې د ناروغۍ یوه مهمه نښه ده. شپږمه نښه همدا ده چې د زخم نه جوړېدل. کله چې موږ ستاسو یو ځای زخم سي نو هغه زر تر زره نه جوړېږي یا ډیر وخت، نو دا یې هم یو مهمه نښه ده. په اووم قدم کې د سترګو لید. هغه خلک چې دغه اعراض و علایم ولري یعنې د سترګو لید یې هم کمیږي. که چېرته دا اووه اعراض و علایم تاسو ولرئ نو هیله ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړئ. همدارنګه د شکرې ټیسټ وکړئ. اوس خو مو د شکرې ناروغۍ هغه اووه مهمې نښې درته وښودلې چې دا باید تاسو هر سړی په خپل ځان کې وګوري. که چېرته دا نښې لري حتما د شکرې معاینه وکړئ. که چیرې اوس راځو خطرونه چې د شکرې ناروغۍ که چېرته تداوي نشي یا نو څه خطرونه لري. د شکرې ناروغي که چېرته تداوي نشي نو د زړه ناروغۍ رامنځته کوي. همدارنګه پښتورګي خرابوي. همدارنګه د سترګو کمزوري رامنځته کوي. حتی په ځینې خلکو کې د مرګ سبب هم کیږي. نو اوس راځو په ناروغۍ خو درته وویل، نو اوس راځو په حل لاره یا په مخنیوي هم خبرې درته کوو چې څنګه کولی شو موږ تاسو د شکرې د ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو چې موږ تاسو په شکره ناروغۍ باندې اخته نسو. که چیرې یو څوک کوشش وکړي چې د شکرې په ناروغۍ اخته نشي نو حل لاره ډیره ساده ده. که دا طریقه استعمال کړي انشاءالله هیڅکله به هم د شکرې په ناروغۍ اخته نشي. لومړي سر کې دا پنځه مهم ټکي باید تاسې په یاد ولري. سالمه غذا. په لومړي سر کې اول سالمه غذا مهمه ده، ځکه چې سالمه غذا هغه غذا ته ویل کېږي چې ټول هر ډول ویټامینونه پکې موجود دي. که چېرته موږ تاسو سالمه غذا استعمال کړو انشاءالله له شکرې له ناروغۍ څخه به نه مخ کېږو. په دوم قدم کې ورزش دی. هغه خلک چې ورزش کوي یا کار کوي نو هغه خلک له شکرې ناروغۍ سره نه مخامخ کېږي. همدارنګه خواږه شیان کم کړئ. سپورټ ډرینک یعنې هغه شیان چې خواږه وي لکه برا، چاکلیټ، همدارنګه دا برا چې موږ تاسو ډیره کاروو یعنې چاکلیټ او دا شیان ډیر کاروو دا باید کم کړو. په دریم قدم کې وزن باید کنټرول کړو. وزن ډیر مهم دی. هغه خلک چې چاغ وي یعنې وزن یې ډیر وي په هغو کې د شکرې خطر ډیر لوړ دی. همدارنګه پنځم درجه وخت په وخت باید معاینه وکړو. هغه ناروغان چې د شکرې په ناروغۍ اخته سوي دي نو هغو لپاره مو هم توصیه ده انشاءالله په بل ویډیو کې به د شکرې د ناروغۍ په پرهیز باندې خبرې وکړو. نو که چېرته دا معلومات تاسو ته ګټور و نو هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو دا معلومات نورو خلکو ته هم ورسیږي. مننه.